بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د مارچ کال 2014 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات ډېر جالب او دلچسپ دي. ډېرې مهمې نړیوالې خبرې دي، هم د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ په هکله، د افغانستان په هکله د پاکستان د افغانستان دغه لاشخوارو سره، د لنډغرانو سره معاملې، او همدارنګې د امریکا او د ایران کومه ناستې خبرې چې پاکستان کولې د هغې په متعلق کوم شرایط چې یو بل ته وړاندې شوي هغه، او همدارنګې د امریکا تازه نور الټیمیټومونه چې ایران ته یې ورکړي دي، بر علاوه د هغې شرایطونه چې تبادله شوې ده، او همدارنګې واړه او غټ نور مسایل دي چې ستاسو حضور ته یې وړاندې کوم. هیله ده چې برنامه تر اخره وګورئ. جالب مسایل دي، بعضې وخت کې خبرې ډېرې زیاتې زما په برنامه کې، خو چې هلته زه عنوان ورکوم یو دوه دانې ورکوم، هغه د ټول پروګرام نمایندګي نشي کولی. او که زه د ټول په برنامې هغه ټکي هلته لیکمه د تمنیل صفحه ډکېږي، هغه هم ښه نه وي. نو زه یو دوه ټکي راخلم هلته لیکم، نو ټول مسایل هلته دننه وي. بعضې دوستان صرف تمنیل ته ګوري، بیا چې د هغې د خوښې عنوان نه وي هغې دا برنامه نه ګوري. زما هیله دا ده چې برنامه وګورئ، واورئ، ځکه چې دې کې د کم از کم د 15-14 مرجو نه خبرونه چې اورم تاسو ته بیا دومره وړوکی یو خبر تاسو ته زه جوړوم چې هغه زه په حساب د ټول نه راټولوم. که نه خبرونه خو زه زرهاو اورم، زه ټول تاسو ته نه راوړم. یعنې یو برنامه 45 دقیقې زما نن اورېدلې ده، د هغې نه ما صرف 2 جملې راخیستې دي. د ټول 45 دقیقې یو برنامې نه ما 2 جملې راخیستې. 40 دقیقې برنامه مې اورېدلې ده، د هغې نه مې 1 جمله راخیستې ده. نو دا رقم ته زه خبرونه ټول اورم، بیا هغه د اوضاع دې سره تحلیلوم، بیا یې راوړم تاسو ته وړاندې کوم. اول خبر خپله د افغانستان متعلق دی چې د افغانستان او د پاکستان شخړه لا دوام لري، او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي جګړه روانه ده. همدارنګې پاکستان ځینې ادعاګانې کړي دي چې دوی د افغانستان د واخان ولسوالۍ او د اشکاشم او د زیباک ولسوالۍ په بدخشان کې دا چې دي د دې ولسوالیو ترڅنګ د دې په حساب خپل قوا راچولي دي او دا کړي دي. دلته د اسلامي امارت د پوځ او د پاکستان د پوځ ترمنځ جګړه شوې ده. همدارنګې د اسلامي امارت د 1500 تنه د لیزري قطعې نه کسان ډیورن کرښې ته استولي دي. په مرزي سیمه د ډیورن کرښې د کونړ د سرکانیو کې جنگ په قوت سره روان دی. او همدارنګې د پاکستان دا ادعا کړې ده چې دوی د واخان په ساحه کې 22 کیلومتره مربع د افغانستان خاوره رسما خپل په خاوره کې شامله کړې ده. اوس دوی وایي چې زمونږ او د دغه د تاجکستان ترمنځ سرحد مشکل نشته دی، زمونږ سرحد اوس د تاجکستان سره لګیږي، واخان سیمه مونږ تېنه ایستې ده. او یعنې دا ادعا کوي چې د افغانستان خاوره دوی نیولې ده. برخلاف اسلامي امارت دا وایي چې دوی په واخان سیمې ته تازه دمې قوا لیږلي دي او هلته د دوه دغه په د غرونو په څوکو باندې، یعنې په حاکمه نقطو باندې خپل د قومندې دغه جوړ کړي دي، قوای ځای په ځای کړي دي چې یو ته دی د سپینې قوا دغه ورکړی دی او بلې ته د سرې قوا دغه ورکړی دی چې د هغې تر شا باندې ده. او ویل کېږي چې مرکزي قومندې د فیض آباد د بدخشان نه کنټرول کېږي او دوی په سیمه باندې حاکمیت لري. یعنې دا خبره د اسلامي امارت دا ده چې دوی د پاکستان دا خبره چې ده دا دوی ردوي چې ګویا دوی د افغانستان د واخان سیمه یا خاورې نیولې ده. همدارنګې پاکستان دا ادعا لري چې نیشنل ریزیسټنس فورس یعنې د جبهه د مقاومت سرپنامه چې کوم په اسلام آباد کې دال خوري،
هغه د الخوارو په لندن کې د دوی سره کوم معاهده امضا کړې ده چې د دې په اساس باندې به دوی پاکستان سره استخباراتي ډیپلوماټیک او ستراتیژیک همکاري کوي او پاکستان به د دوی مالی ملاتړ کوي او په عین حال کې پاکستان دا ادعا لري چې دغه د جبهې مقاومت چې دی په بدخشان کې په مزار شریف کې او همدارنګه په د واخان په دې سیمو کې د دوی سره مرسته کړې ده او هلته دې مقاومت روان دی در حال چې خپل د ولایتو دي نه چې پښتنو کې اصلا د شی وجود نه لري دا کاملا یو لوی دروغ دی. یو ناسه دوی په لندن کې د لنډغرانو بله وکړله چې هغه د پاکستان د پوز د په مرسته باندې شوې ده، پیسې هغوی ورکړي دي. دا ناسته یې دلته کړې ده او همدارنګه دوی د شیطان انټرنیشنل ته پیسې ورکړي دي چې دغه برنامې ټول کور کړي دي او په عین حال کې د دې کنفرانس په دغه کې یو بل دغه دا دی چې فوزیه کوفی چې د بین المللي استخباراتو غړې ده او دا د افغانستان د ښځو لپاره یو لوی ننګ او شرم دی. دی یو بله لوبه بیا کړې ده چې بیا یې نړیوال غولولي دي، امریکا یې غولولې ده او 9 میلیونه ډالر یې په نامه د دې اخیستي چې دی هغه ښځینه چې په افغانستان کې د دې روان حالت نه په یو ذهني فشار او تکلیف اخته شوي دي، د هغې د رواني علاج لپاره دی د پیسو ته ضرورت لري. 9 میلیونه ډالر دی پیسې د رواني امراضو لپاره اخیستي. اوس تاسو ماته وایئ چې فوزیه کوفی د لندن نه د هغه ښځو چې په افغانستان کې رواني تکلیف لري څه علاج ورته کوي؟ دا علاج ورته څه کوي؟ آیا د دې 9 میلیون ډالر نه کومه روپۍ ورته لیږي؟ یوه روپۍ ورته نه لیږي. دا ټول دروغ وایي خو امریکایان اوس هم غولېږي او غربیان غولېږي او د دوی په دې خبره باندې باور کوي او دوی ته دا پیسې ورکوي. نو په دې رقم سره د واخان مسله چې دا پاکستانیان لګیا دي پیغلو کوي. هیله ده چې اسلامي امارات په دې هکله وضاحت ورکړي چې آیا د پاکستان دا خبرې تر کوم حده دغه دي، د میډیا دا خبرې تر کوم حده درست دي او که نه دي. دا ډېر مهم دی ځکه چې پاکستان میډیا دا ادعاګانې کوي، دا پروپاګند کوي او د ده ځواب ډېر لازمي دی او په عین حال کې په دې سرحدي ساحو کې جګړه ادامه لري. دویم لوی خبر په نړیواله سطح دا دی چې پرون برنامه کې مې تاسو ته ویلي چې پاکستان دا ادعا کړې ده چې د امریکا نم هیئت راغلی دی او د ایران نم راغلی دی او د دې مذاکرات به رواني تر جمعې ورځ او جمعې ورځ ته به د نتایج او څه راوځي. خو نن د کاسې لاندې نه بله نیمه کاسه راووتله او خبره بل رنګې ده. امریکا خپل شرایط پاکستان ته ورکړي دي. عاصم منیر تللی دی عمان ته او دغه شرایط هلته وړي دي، د امریکا شرایط دي هلته یې وړي دي، د ایران هیئت ته سپارلي. پخوا به عمان دا کار کو، اوس دی د امریکا دا شرایط پاکستان اخیستي دي، عمان ته تللی دی، یعنې هغه کسان دلته پاکستان ته نه دي راغلي. دا چې دوی دا لافې وهلې، دا پروپاګندونه یې کول چې موږ چمپیان یو قهرمانان د دنیا یو او پاکستان ډېر ارزښت لري، نو دا دی ارزښت و. دی هغه ستر جنرال چې دی په مارشال کړی دی هغه کوترکي غوندې منډې وایي چې کاغذ ویسي، د امریکا کاغذ ویسي او ایران ته یې ورکړي او 15 شرایط په هغې کې امریکا ایران ته وضع کړي دي چې په دغه شرایط سره به اوربند کیږي او زموږ تاسو به مسله ختمیږي. دا 15 شرایط څه شی دي؟ دا 15 شرایط دا دي چې د یو میاشتې یو عامه وقفه د نظامي عملیاتو د لپاره، یعنی د ورته کولینګ ټایم دغه وایي، کولینګ پیریډ ورته وایي، یعنی د هغه یو د سړولو مرحله. بیا یو میاشتې لیکلي دي چې په دغه کولینګ ټایم کې یا د سړښ په ټایم کې به ټول عملیاتونه به ودرېږي، هر نوع بریدونه به ودرېږي، هیڅ نوع تجاوز به نه کېږي. بیا به 10 ورځې یو اوربند مرحله به وي چې دا په نامه د اوربند یو میاشت به دا دغه دا به کتل کېږي چې هیڅ نوع دغه نه وي. بل دغه دا کړی چې پس له هغې نه تمام ټول اتومي تنصیبات چې دي، ادارې چې دي، دا به کاملا له منځه وړل کېږي. یورانیم غنا به کاملا بندېږي. غني شوي یورانیم به د بین المللي اتومي ایجنسۍ ته سپارل کېږي.
اتومي اسلحې جوړولو دغه او ساتلو دغه اجازه به نه وي. میزایل رنج به د هغه کوم یو ساعت چې دی د هغه محدودیږي او دومره مختصر دغه ته اندازې ته په ساتل کیږي چې د ایران د دفاع لپاره وسی مګر هم د تجاوز لپاره نه وسی او هغه نور دی یعنی غټه پیمانه باندې چې اسرائیل لګیږي اروپا تی راریګل ته باندې زی 300 کیلومتره چې دی ویل او هغه مر به اجازه چې ما شاوخه خپل په خوره کې لویږي بیرون نه لویږي. بل دا دی چې حزب الله او حماس او د حوثیانو ملاتړ به بنديږي. همدارنګه د هرمز په لار باندې به ټول کشتیګانو ته دوباره د تلو راتلو اجازه ورکول کیږي. هر نوع ټکس په انرژي باندې دا به ممنوع کیږي. او د دغه ټولو منفي 14 دغه په دغه کې دوه پکې مثبت ټکي دي. دوه مثبت ټکي دا دي چې امریکا به تمام تعزیرات او تحریمات به د ایران په مقابل کې ختمي. د دې منجمد شوی پیسې به دوی ته ورکړي او د بوشهر نیوکلیر پاور پلانټ دی چې پرونه بل ورځې وهلی و د او بیرته جوړول آبادی کې به امریکا په خپل مرسته کوي او د نورو تنصیباتو په ورانه کې شوی دی د سیمې عربي ممالک او نور غربي د دنیا به ایران سره مرسته کوي. دا و شرایط یعنی ایران چې اوس لوبه ګټلې ده امریکا بایللې ده بایللې راځي داسې شرایط ورکوي لکه برنده غوندې لکه وړونکي غوندې چې وړی ده. نو ایران په کلن سره دا ټول شرایط رد کړي دي یو یې ورته نه دی منلی. ایران سټریټ اوی په بالکل ساده طریقې سره ایران دا شی ټول رد کړی دی ویلې دا قابل د پذیرش نه دی او ایران 15 ډیر ساده شرطونه ورته یې دي. ایران ویلي دي چې د ټول هغه تجاوز د ایران په مقابل کې چې ایران باندې کیږي د تجاوزونه باید بند کړل شي او د مشرانو وژل یعنی اختطافونه او دغه د هدفمند د وژنې دا باید بند کړل شي. کانکریټ یا کلک ثبوتونه مونږ ته د ګارانټي راکړل شي چې پس له دې نه به په ایران باندې دوباره جنگ نه تحمیلیږي د ایران په مقابل کې به حمله نه کیږي. د جنگ دا کم جنگ چې وشو په دې جنگ کې څومره زیان ایران ته رسیدلی د زیان تاوان به ایران ته ورکول کیږي چې دا پخوا مونږ ویلو دا غوښتنه دې کړې وه. د ایران په مقابل کې او بالخصوص د هغه ټولو جنگي ډلو لکه د حماس او د حوثي او د فلسطین او دغه اخوان المسلمین هغه ټول ازادي غوښتونکي ډلې چې دلته دي د دې په مقابل کې به په حساب دغه چې د مقاومت ډلې دي د هغه به ختمیږي یعنی دوی ته به نور په دې وار نه کیږي دوی به نه نیول کیږي او دوی ته به دا اجازه ورکول کیږي چې د سیمه کې خپل هغه موجودیت وساتي او په رسمیت پیژندنه د ایران د صلاحیت او د قدرت یعنی د حاکمیت مسئله په د هرمز په سیمه باندې چې دا د ایران دغه ده سیمه ده او د ایران حاکمیت دی دا په رسمیت پیژندل کیږي. دا 15 شرطونه دوی ورته یې دي د مقابل کې د امریکا جواب لا نه دی راغلی خو دې کې په دې 15 کې سلورو کې عربان مشکل نه لري یو سره مشکل لري هغه یو دا دی چې د سیمې د ازادي غوښتونکو ډلو سره به څوک غرض نه کوي نو هغه کې د اخوان المسلمین عربي نړۍ یره لري هغه ته اجازه ورکړل شو دی بازار خرابېږي. فرضاً همدارنګه د حماس سره د هم مشکل لري د حزب الله سره نو دا رقم ته دغه ماده سره عربي کې ممالک مشکل لري. دغه 15 مادو کې یوې ماده سره امریکا مشکل لري چې هغه دا دی چې د دې جنگ تاوان به ورکوي ټول کامل د دې جنگ تاوان به ورکوي چې ځکه خپل وضع اقتصادي خنه ده او دومره پیسې چې په دې نه غواړي دا فکر نه کوم چې امریکا یې وشي ورکولی. همدارنګه د دې جنگ په حق له د جرمني رئیس جمهور دا خبره کړې ده چې د امریکا او د اسرائیل جنگ د ایران په مقابل کې د نړیوالو قوانینو نه تخلف دی او دا باید زر ته زر ودرول شي. ماکرون یو ځل بیا په دې هفته کې څو ورځې مخکې زنګ والی اوس بیا زنګ وهلی پزشکیان سره خبرې کړې دي او د تیلو په مسله کې او د جنگ د وضعیت په حالت سره تبادله د افکارو سره کړې ده.
همدارنګه د عراقچي په مقابل د دغه کې دا ځواب ورکړی دی د امریکا یو 22 ساعته یو الټیمیټم بل ایران ته ورکړی غیر له دې شرایطو نه چې غنا یورانیم کوم سطح ته چې دی چې بم تی جوړیږي په فردو په نتنز کې دا باید چې دی دا باید بند کړلی شي په فردو او نتنز کې دی ویلي 22 ساعتو الټیمیټم ورکړی او 3 امریکایان چې ایران سره قیدیان دي دا باید بدون د کوم شرط او قید نه باید خوشی کړلی شي او د یو میاشت دننه د ایران ټول مقاومات چې دي باید د خبرو اترو لپاره حاضر وسی د دې درې وړو شرایطو مقابل کې عراقچي ویلي دي چې دا الټیمیټم موږ نه منو او دا خبرې بې معنا دي او دا یو سیاسي او ډیپلوماټیک فشار لپاره دي او د دې الټیمیټم نه بعد 6 ساعته بعد روسیه او چین خپل موقف واضح ک ماریا زاکرووا د روسیې د وزارت خارجه ویان دی ویلي چې دا الټیمیټم چې دی د ملګرو ملتونو د چارټر سره سمون نه لري او دا یو غیر قانوني الټیمیټم دی چې ارزښت نه لري او د موضوع باید شورا د امنیت د ملګرو ملتونو ته راوړل شي او هلته مطرح شي او همدارنګه د چین وزارت خارجه ویان دی لنجی ویلي دی چې دا د ډیپلوماټیکو د لارې نه باید مسایل حل شي موضوع د جګړې او د دې د لارې نه حل ممکن نه دی امریکا باید خپل یرغلونه بند کړي ترکیه هم امریکا ته اخطار ورکړی دی چې د اسرائیل باید متوقف شي مخه ونیول شي کنه ترکیه به د اسرائیل په مقابل کې حمله ته جنگ ته ورننوځي دی ویلي چې دا جنگ چې دی دا د 8 میلیارډ انسانانو په مقابل کې د اسرائیل دغه دی او دا یو لوی توهین دی عراق همدارنګه خپل طرفداري د ایران نه اعلان کړی ده او وی چې ممکن د ایران په ګټه د جنگ ته راننوځي او د همدغه بابت نه په عراق کې د امریکا په یو پایګاه د وکټوريا پاغي باندې خلکو یرغل کړی دی او د غزنه د امریکایي قواو کسان خپل اسلحې ورسې پریخي دي ټول تختیدلې دي نامعلوم ځای خواته دا د جنگ نه شروع مخکې ما تاسو ویلو چې کله په عربي ملک دغه ایران باندې امریکا برید وکي د دې پایګاګانې په عربي ممالکو کې د خلکو د خوانه به کې دي چې د یرغل لاندې راشي او دا دغه د جملې نه د اول پایګا د عراق کې چې په د باندې یرغل شوی دی او د تختیدلې دي همدارنګه امریکا د خپل هوایي قواونه د پنامه د ایربون 2 قطینه د واکنش سری یعنی د تیز قوی دغه 2000 کسان سیمه ته استولو لپاره آماده کړي دي همدارنګه یو جنرال د سپای پاسدارانو د لوای سرحدي د ایران چې د سیستان او بلوچستان په نقطه کې د پاکستان سره د نزدېکۍ لري هغه یو بیان ورکړی دی ویلي دی چې د بندر کنارک سره د پاکستان د خوانه راغلي کسان دي هغه نیولې دي او هغه سره د جنگ شوی دی د په باربات کې دی وی چې پاکستان باید د داسې کسانو مخه ونیسي کنه د آینده به د پاکستان لپاره خنۍ او ایران مجبور دی چې د په مقابل کې جواب ورکړي دی وی چې موږ مخکې د باره کې پاکستان ته اطلاع ورکړې ده هغه اعتنا نه ده کړې بار داخله راځي او په ایران کې مداخله کوي نو په دې اساس په خپل وخت او زمان کې ایران خپل جواب به پاکستان ته ورکړي یعنی پاکستان چې دلته کومه ټوپکی وهي او بوټپاکی کوي ایران ته الته لګیا د مداخله کې او دا مداخله کومځه نه نیسي وال سټریټ جورنال وایي چې عربستان سعودي او امارات متحده ممکن دی چې جنگ ته ورننوځي ځکه چې د دوی دا مشکل د اپسټین فایل چې دی دا د دوی په سر سواره ده د موضوع او دا دوی ته مجبوري چې دوی جنگ ته ننوځي همدارنګه اسلامي امارات د یو امریکایي د پنامه د ډنس د زندان نه خوشی کړی دی او دا د افغانستان وته دی چې دا د مغه د امریکانو غوښتنه ده چې کچیرته زمونږ بندیان خوشی کې نو موږ روابط افغانستان سره کوو هیله ده چې د دې په نتیجه کې یو لوی بدلون راشي
او د کوم زندانیان چې دی خوشي شي د افغان زندانیان هغې نه خوشي شي او دی وشي کولی چې سره کینی او خبرې وکړي. نو دا د نن ورځې مجموعي نړیوال خبرونه، سیمه ییز خبرونه او ډیر مهم د ایران او د امریکې ترمنځ تبادله د قرارداد او د شرایطو چې فی الحال کوم سړک پکې نه ښکاري، هغه سړکونه نه ښکاري او کېدای شي چې کامیابۍ خواته هم لاړ نه شي، ځکه چې د دواړو موقف کلک دی. ډونالد ټرمپ ځان غولوي ځکه چې ټول خپل امریکایان هم وایي چې دا جنګ دی بایللی دی او دا په بد رقمه بدون د کوم پروګرام نه تللی و، نو ځکه دا جنګ یې بایللی دی او بایلونکی هېڅکله شرایط نه ږدي او هغه هم دومره سخت شرایط نه ږدي لکه دی چې ایښي دي. دا خو هماغه شرایط دي چې مخکې د جنګ نه و او ایران ونه منله، جنګ یې پرې وکړه. نو د دومره کامیابۍ نه پس چې ایران ترلاسه کړي چې امریکا یې موالی ده او اسرائیل یې موالی او دا ټول په دې قایل دي چې ایران په دې کې برلاسی دی، نو څنګه د دې دا شرایط ومني. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.